د واک تلویزیون درنو لیدونکو سلام، وخت مو په خیر. پام راړوم د شپږ بجو خبرونو ته. په پیل کې هم د مهمو خبرونو سرټکي. د امریکا لپاره د نوي ولسمشر په توګه د ډونالډ ټرمپ بریا. د افغان خبريالانو د کړنو په اړه افغانستان لپاره د امریکا شارژدافیرې خبرې. میدان وردګ ولایت کې د یوه ښوونځي د ودانۍ جوړېدل. او د روسیې په کورسک سیمه کې له اوکرایني ځواکونو سره د کوریایي پوځیانو نښته. زه ذبیح الله وصال یم. اوس هم بشپړ خبرونه. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د جمهوري غوښتونکي ګوند نوماند ډونالډ ټرمپ د امریکا ولسمشریزې ټاکنې وګټلې. ټرمپ د دغه هیواد 40م ولسمشر شو. د اسرایلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د امریکا په ولسمشریزو ټاکنو کې د جمهورپال ګوند نوماند ډونالډ ټرمپ لخوا د بریا تر اعلان وروسته یوه پیغام کې کښلي چې د تاریخ تر ټولو ستر راستنېدل د مبارک شه. نتنیاهو څرګنده کړې چې سپینې ماڼۍ ته د ټرمپ ورتګ د امریکا لپاره یو نوی پیل دی او د اسرایلو او امریکا ترمنځ یووالي ته ژمنتیا ښیي. د بریټانیا لومړي وزیر ټرمپ ته د بریا مبارکي وویله. کیر سټارمر د امریکا 2024 کال ولسمشریزو ټاکنو کې د جمهوري غوښتونکي ګوند نوماند ډونالډ ټرمپ ته د بریا مبارکي ورکړه. هغه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي، منتخب ولسمشر ته په ټاکنو کې د بریا مبارکي وایم. زه په راتلونکو کلونو کې له ستاسو سره کار کولو ته سترګې په لار یم. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون د امریکا په ولسمشریزو ټاکنو کې ډونالډ ټرمپ ته د بریا مبارکي ویلې ده. مکرون پر ایکس لیکلي، مونږ چمتو یو چې یو ځای کار ته دوام ورکړو ځکه چې موږ په تیرو 4 کلونو کې یو ځای کار کړی دی. د هند لومړي وزیر نریندرا مودي د جمهورپال ګوند نوماند ډونالډ ټرمپ ته په ټاکنو کې د بریا مبارکي ویلې. هغه امریکا او ډونالډ ټرمپ د هند ستراتیژیک ملګري بللي دي. مودي هیله څرګنده کړې چې د ټرمپ په راتګ سره به د هند او امریکا اړیکې بیا تازه او نږدې شي. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی د امریکا په ولسمشریزو ټاکنو کې د جمهورپال ګوند نوماند ډونالډ ټرمپ لخوا د بریا تر اعلانېدو وروسته یوه پیغام کې نوموړي ته د بریا مبارکي ورکړې او هیله یې څرګنده کړې څو د سولې او سیمه ییز ثبات ساتلو لپاره په ګډه کار وشي. خلیلزاد ټرمپ ته ټاکنو کې د بریا مبارکي ورکړه. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد پر خپل ایکس پاڼه لیکلي، امریکا ته د سترو ټاکنو مبارکي وایم. مبارک شه. ولسمشر ټرمپ دا د یووالي او بیا راپورته کېدو وخت دی. د افغانستان لپاره د امریکا شارژدافیرې کرنډیکر پر خپل ایکس پاڼه لیکلي، افغان خبریالان نړۍ کې د افغانستان وګړو ته اطلاعات برابروي او مشران حساب ورکولو ته اړ باسي. ډیکر زیاته کړې معلوماتو ته د لاسرسي حق پر نړیواله کچه یو منل شوی بشري حق دی او د ژوند په ټولو برخو کې د آګاهانه تصمیم نیونې لپاره اړین ګڼل کیږي. د ډیکر په خبره خبریالان او د رسنیو کارکوونکي باید خوندي وي او له غچ اخیستنې او ویرې پرته باید وکولی شي خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو څانګې ویلي چې افغان نجونې او ښځې له دوامداره ځپنو سره مخ دي. دغه سازمان د سې شنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه پخواني ټویټر لیکلي، افغان ښځې له خپلو حقونو بې برخې شوې، له زده کړو راګرځول شوې، په کور کې بندیانې او اوس آن له یو له بل سره له اړیکو او خبرو کولو منع شوي دي. UN وومن داسې مهال دا اندېښنه څرګندوي چې په افغانستان کې په نجونو او ښځو د بندیزونو او محدودیتونو په دوام په دې وروستیو کې د اسلامي امارت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر نوي قانون کې د ښځو غږ عورت بلل شوی دی. د ملګرو ملتونو د وکړو صندوق په یوه اعلامیه کې ویلي چې په هرو 2 ساعتونو کې یوه مور د امیندوارۍ او زیږون پورې اړوند د مخنیوي وړ لاملونو له امله مري. دغه بنسټ ټینګار کړی چې د هیواد د روغتیایي مراقبتونو حساس بنسټونه
د مور د روغتیا او زیږون روغتیایي خدماتو ته محدود لاسرسي په ځانګړې توګه په کلیوالي سیمو کې د میندو او ماشومانو لپاره جدي خطرونه رامنځته کوي. پوهنې وزارت په میدان وردګ ولایت کې د یوه ښوونځي د ودانۍ چارو د بشپړېدو او ګټې اخیستنې ته د سپارل کېدو خبر ورکړی دی. د وزارت ویلي چې دغه ښوونځی د میدان وردګ ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د 3,280,880 افغانیو په لګښت جوړ شوی دی. د ډنمارک د کډوالو ټولنې د پروګرامونو برخې مشرې هیناروز هالوي د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت له مسلکي مرستیال عبدالرحمن راشد سره لیدنه کړې. د کډوالو وزارت وایي چې دغه ټولنه راستنیدونکو کډوالو ته د سرپناه او کوچنیو کاروبارونو جوړولو، معیشت پروګرامونو او نغدي مرستو ویش برخه کې کار کوي. له هیواده بهر د بشري حقوقو فعالانو او د بخښنې نړیوال سازمان پر ایراني چارواکو غږ کړی هغه محصله خوشي کړي چې د اجباري حجاب قوانینو پر ضد یې د احتجاج په ډول خپلې جامې ایستلې وې. تیره شنبه د نومبر 2 په خواله رسنیو یوه ویډیو خپره شوه چې پکې لیدل کېږي د تهران آزاد اسلامي پوهنتون د ساینس او څېړنو څانګې یوه محصله چې یوازې نیکر او سینه بند پر ځان دي د پوهنتون مخې ته د یوه لوی ګلدان په څنډه ناسته ده. په ایرلند کې سلګونه کسانو د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو پر ضد لاریون وکړ. لاریون کوونکو ویلي ډونالډ ټرمپ او کامیلا هیرس دواړو ته رایې ورکول په فلسطین کې نسل وژنې ته رایې ورکول دي. د نړیوالو رسنیو د راپورونو له مخې د ایرلند په دوبلین ښار کې راوتلو کسانو د ایرلند او فلسطین بیرغونه لیږدول او د امریکا د ټاکنو ضد شعارونه یې ورکول. راپورونه وایي د شمالي کوریا سرتیرو د روسیې په کورسک سیمه کې له اوکرایني ځواکونو سره نښته کړې. امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې پرون د امریکایي او اوکرایني چارواکو له قوله چې نومونه یې نه دي اخیستي دا راپور ورکړی. اوکرایني چارواکو ویلي چې دا جګړه لنډه وه او د شمالي کوریا د ځواکونو هدف احتمالاً د اوکرایني ځواکونو د کمزورتیاوو موندل و. او وروستی خبر دا چې د اسرائیلو ګوښه شوی دفاع وزیر وایي له لومړي وزیر سره د اختلافاتو له امله له دندې ګوښه شوی دی. د اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو بیا ویلي دفاع وزیر یواف کالانت یې د باور ناورین په پایله کې ګوښه کړی او ویلي دي چې د بهرنیو چارو وزیر پخوانی وزیر اسرائیل کارز به یې ځایناستی وي. د دفاع وزیر له ګوښه کېدو وروسته په پلازمینه تل ابیب کې د هغه په ملاتړ لاریونونه هم شوي دي. د واک تلویزیون درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه. دا و د سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه.